رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې الغیبة اشد من الزنا. غیبت د زنا نه سخته ګناه ده. یو کس زنا وکړي الله ته توبه وباسي الله جل شانه خو یې معاف کوي، لیکن که یو انسان غیبت وکړي نو دا تر د هغه وخته پورې نه معاف کېږي چې تر څو پورې دی د خپل مسلمان ورور نه بخښنه نه غوښتې. ولې یو حقوق الله ده، یو حقوق العباد دی. د الله حق دی کو تا نه ادا کړي نو رب العالمین ته اختیار دی الله جل شانه په خپل رحم باندې تا ته معاف کړي. لیکن یو حقوق العباد دی چې دا د بنده حق دی الله تعالی ګورې نه معاف کوي. د قیامت په ورځ باندې به یو کس دومره ډېرې نیکۍ راوړي د حقوق العباد په باره کې ورته وایم. د قیامت په ورځ باندې به یو کس داسې ډېرې نیکۍ راوړي که په غر باندې کېښودې شي دا غر به خم راکښېني لاندې، لیکن بیا به د هغې نه پس دا نیکو به یو لوی غر راوړي، خو بیا به د اصحاب مظالم هغه کسان چې دو باندې حقونه دي هغه کسان به راوغواړي او هغوی به ترنه بیا د خپلې نیکۍ غواړي. یو به وایي په ما باندې تهمت لګولی دی هله نیکۍ وله ورکړې وله شابه د ده نه تا پې باندې ولې تهمت لګولو. بل به وایي په ما باندې ظلم کړی دی، د دغه انسان چې چا پې باندې ظلم کړی دی د ده نیکۍ به رالو دی مظلوم ته به عملنامې کاچي. بل کس به راشي وایي به ای الله دې کس زما غیبت کړی زما عزت یې هسې بېڅه خراب کړی دی. نو ورته به حکم وشي چې دغه نه غیبت کوونکي کس نه نیکۍ راوالی او چې د چا په سر باندې غیبت کړی ده ته یې واچوي عملنامه کې. بیا بل کس به راشي دغسې هغه باندې بل څه حق وي، هغه به ځمکه ګیره کړي بل څه به یې کړي وي. د اصحاب مظالم نه به راشي تر دې پورې چې ده سره څومره نیکۍ وي دا تمامې نیکۍ به د ده ختمې شي او ده سره به د ګناهونو یو لوی پنډ وي. اصحاب مظالم به لا پاتې یعنې د خلکو حقونه به لا پاتې وي. ملائک به آواز وکړي الله حقونه خو ختم شول اوس څوک ده سره خو نیکۍ هم نشته دی او دا څه خلک لا اوس هم باقي دي. نو الله نو بیا ورته الله جل شانه وفرمایي چې حقونه پې شته او شته ښه چې د چا پې باندې حق دی نو داسې کار وکړي چې د هغه نیکۍ راواخلي او دغه هغه بدۍ راواخلي او چا باندې چې حق دی نو د ده په عملنامې کې واچوي. د انسان سره به یوه نیکي هم پاتې نه شي، تمامې نیکۍ به د ده نه ختمې شي او بیا د قیامت په ورځ باندې چې نیکۍ ختمې شي او بل ده سره به د ګناهونو یو ډېر لوی پنډ راجمع شي نو بیا به رب العالمین په مخې جهنم ته غورځوي. محترمو غیبت مه کوئ. د غیبت ډېر زیات نقصانات دي، د دې نقصانات د حد نه سیوا دي. یو انسان به د قیامت په ورځ باندې راوستی شي کله چې هغه ته د خپله عملنامه ورکړی شي نو په هغې کې به ډېر زیات ذکر اذکار نفلونه تلاوتونه حجونه عمرې لیکلی شوی وي. دی به وایي وی الله وی دا څنګه چل دی دا عمل خو ما نه دی کړی، دی کې دا دومره عبادتونه څنګه لیکلی شوی دی. نو ورته به او دی به دا ګمان کوي چې زما چې څونه خیال دی نو ما ته ګورې غلطه عملنامه میلاو شوې ده دا کارونه خو ما نه دی کړی. ورته به ارشاد وشي چې په دنیا کې پلانکي انسان د ستا په سر باندې غیبت کړی و دې وجې نه موږ د هغه نیکۍ راغوښتې ده او تا ته هم چې کوم دی عملنامې کې راغوښتې دي اچولې دي درته. بل کس به راوستی شي او چې کله هغه ته عملنامه ورکړی شي نو په هغې کې به یو نیک اعمال هم پکې نه وي. دی به اواز کوي یا الله زما په دې عملنامې باندې څه وشول، ما خو ډېر ذکر اذکار کړي دي صدقې مې کړي دي تلاوتونه مې کړي دي او الله په دې کې خو نن یو نیک عمل نشته دی. ورته به ارشاد وشي چې الله تا د پلانکي انسان په سر باندې غیبت کړی و دې وجې نه موږ د ستا نیکۍ هغه کس ته وړي دي. حضرت امام حسن بصري رحمه الله هغې مبارک ته یو کس راغلو او ورته وایي حضرت پلاني انسان د ستا په سر باندې غیبت کړی دی. امام حسن بصري رحمت الله علیه یوه تحفه تیاره کړله او د هغه انسان دروازې ته ورغلو دروازې ورته وډبوله. چې کله هغه ووته امام حسن بصري رحمه الله ورته د ټولو اول دغه تحفه ورته پیش کړله. تا ما سره ډېر لوی احسان کړی دی دا وړه غوندې تحفه زما قبوله کړه.
دی پر زړه کې وای چې زه خو د لخپې وخه ما تا سره څه احسان کړی دی وای تا زما په سر باندې غیبت کړی دی او نبی علیه السلام فرمایي دغه حدیث ورته بیا وویلې چې د غیبت کوونکي انسان به قیامت په ورځ داسې راځي چې د ده نیکۍ به هغه کس ته ورکول شي چې د چا په سر باندې غیبت کړی دي تا را سره ډېر لوی احسان کړی د نیکۍ د مالې را کړي دي خو زه خدای نور څه بدله نشم درکولی خو دا وړوکې غوندې تحفه ده دا رانه قبوله که د دې نیکو په بدله کې کله چې دې صاحب دا خبره واورېده یکدم په ژړا باندې سر شو او د امام حسن بصري رحمه الله په خپو کې را پرېوتو او ژړا یې کوله ای د مسلمانانو امامه یو پیړۍ مې معاف که بیا به زه په ټول عمر کې غیبت نه کوم روایاتو کې راځي چې دغه انسان بیا په ټول عمر کې چېرته غیبت نه دی غیبت دا خو ډېره سخته او ډېره زیاته مهلکه ګناه ده